Cealută nu se topă damul volumando. Te cealută nu se. ما ميكو زوي سيكو Abi mult spegi la oare. Te cealută nu se cealu sau aki. Tot څنګه دا خبره اوس وخت شي غون سې نه مسول زندگی تیر ولا دو ان خرومه ده. د یوسف مخکې چوتاري. بشينم شاكي كده بشينم د شاكي یوسف مخکې کوم کاپیر سره لګاوي کوم مرتب سره لګاوي ته چې مشه سپیک ونی بچا ساده سپیک ونی بچا ساده پنجابای ده. کنځم کو بیا دبا ما مكو بابا عبد الرحمن سي مكو وكره شروسه يخدي دا مصدا فورما کوا. تی ما غیر ذکی دا ذکاوي. خپل تربیه د ښکارا کړه الزمره خپل تربیه کې د موسه غنو مانه بیګای ویرنی و خو بیګای رنی څنګه خند کې خلالو بیګای رنی څه ته چا وکړ بیګای رنی څه ته چا وکړ زه تاسو وندو تا پرتګی لما سره پاتې د یو سپارټوک کاپارټوک په سره غله پارټوک دلته کې سور ته وه منون کې دی بیګو چې بیګای څنګه ډنډې کیو منلې رنی یو نه وات خالي کاپارټوک موږ سره پوتې رګنا نیچا په دې پوتې دی هغه په سره غله کځاړو په سره غله دا چې غزالي نه د کړي بیګا دلیل سره دلیل سبیل پرېده زود ته وخه دلیل واجینا بیګا زود ته وخه الوتلی دکانه ته ولدو بیګا ته ودا سي زوري راتو خو دا چې ټول مذهب می درته دړي وړي کړل په یو نیم ساعت کې د یو سوال جواب نه سوال دا ته کوم ځامنه کوي ته نه زیندوان خبالم په لا اله الا محمد رسول د خپل سنیوان د مرتد کاپیر د خپل سنیوان د کاپیر کده ته نو سړي خپل کلمه وایي د کلمه کې کار ولره ته مسلمان یې به اخلاق دیګو چې ته څنګه مسلمان یې لا وای کنه لا اله الا الله نه وای کنه لا وای کنه پریدي استاد ابابیل پریدي چې لګیا اوسې پریدي څنګه لګیا اوسې چې تربیه ونی ان یوسف چې و دا خپل وته وایم خپل وته کړي صاحب ته کوم د کړي سره نه یې ته خدای رحمت وکړي ته په دې ورځ قیامت کې ته وی ګوچا ته مردانه کې کنه مردانه کې خبرې زوم ته ته مړ کېږي کنه مړ کېږي وی ګوچا مړ کېږي ته مړ کېږي تو دا کا پته تو دا خصو دا بینوک دا نجس کا پته سوچ نه کړ ته اوس دی علي مانون کوي بیډو ما کوا ته دی علي مانون کوي شکر الحمدلله په خاصه دی علي مانون کوي ته مخه دی یزید مانون کنه یم دی مویا مانون کنه یم دی مرتد مانون کنه یم دی علي دی مانون کو بيدغه سي اخلاق وي دی علي دی مانون کو بيدا سي اخلاق وي انت خپل یو کونټای تخپل یو کونی ته څنګه متخینه کوي تخپل یو سغلی تخپل یو ورشلی زه خو چې ارڅ یم دغه صبر دغه کوم سید چې د اخلاق نه صبر کوم امام دغه اخلاق درته خودلی چې دغه اخلاق وزن کې پیدا کړ کوم امام کومي خبرې دی اول تخپل والا دابز دا کا توشیا ګون ملایون لیدلی دی خبرې کوي وی ګوچا دمي بچي هغه څو خلک څه خبرې کوي ما خو پرېږده ته څه خبره ته پیس لګل چې راکېد دا تاسو اوس د امام علي مانون کوي او دی باړه چینار شایې سیب دا تاسو اوس د امام علي مانون کوي کوم امام دغه اخلاق او تربیه در خودلی ده نه تخپل کونی تخپل سړی ته خلیق یعنی کردار نشته ما خو پرېږده خپل کونی دا اوس دغه تربیه لري دا کوم اخلاق او تربیه لري دا کوم امام درته خودلی د اخلاق او تربیه لا اله الا الله محمد رسول الله ته دغه دنیا ته خدای منافق راوسته ته زو سن خبرې کوم ته کې ډنډي ومنو ته دې نه سړي بچای ما خو زه خو د ماته خو د ټولي کنځلي وکړلې مننه نورم پسې بیا راته وکړه پروا نه کوي دا تاسو د کوم امام منون کوي کوم امام دغه اخلاق او تربیه درته خودلی ده ته کوم مسلمانې ته کوم امام دا یعنی خیل ته کوم رسول خیل ته کوم د ته چې معنی دا کوم تخلی معنی ته دا چې خیل ته من باندې کینه ان شاګون باندې ته ان په دغه باندې چې دا مصدق باندې جهاد روان دي دا روان دي نو مسلمان ته چې مسلمانې ته نه زکاپیر بختار بنمو ته کاپیر نه بتاري ته بيخي ته خدای پښتو کې غوونه د ته پښتو راګي پریده تو بابا واړو کورو ورځو خلکو غول دي منافق خو د زمانو د مرتد زمانو تو سایت تشه دغه څه شاباس
kuna tishuru kuidina paste kari kuna سایت ته شه سایت ته شه سبای ویره taro kola zabda بله kuni sarai په خدای د تکسان کوم یو عکس او ټول شیان نشر کړی او سره سمې ویره کې سدا دی باړه چینار سعید سیب او د اهل بیت او د علی رضی الله عنهم لا دا پر چنو ولا شي می در سره پال ورزه علي چې ډیر څه شي ډیر اول نما لګه صحیح پړوا علي حسن دی علي حسن جان د زړه سره وای مهرباني وکړه ها کنځلې درنه هیڅ نن کنسل نه دی هیر کنسل مورته تو عالم ځون تعلیم نه یا ټولو ته کنسل کوي یو کنځله میراته وخه راځه اوس د ته براډ کلوز کوم لای اوس د ته څو کوم د ویډیو غونډې د تاغه کوم راو باسم یو ویډیو دلته د ټولو مسلمانانو په مخ کې وخه یو ویډیو دوستانو د لایف ګوري درنه خرابوي د لایف ګوري مخکې مینه درته ویلې وسو گزارې کول لیکن پورته لای در سره پورته کړی ګوري داسې دغه مکه نه ښه یو خبره یو کنځله د مسلمانانو ته وخه د ټول مسلمانانو په مخ کې به درته هم چې زبکنه غواړم موږ د عمر بچانو دومره غیرت الله جل وعلا کړی دالته موسه موبایل یو دی موبایل موسه یو دی څوس وایي څه ماډل د تر موبایل ته موسه بل موبایل شتونه څوس دالته مخایل موبایل رسایو دی هغه بل ملګری ته دی وای هغه بل ملګری دی نه د په خوا کې دی ناس لغنه کومک وغواړه پر رب د تقسم کوم څه موسه بل نپار نشته بل نپار رسراوي اوس مده ته ویډیو بسالي خو بس موسه شتانه څه توهین می کړی ته وای څه توهین می کړی ته وای ډیر نه یو راته وخی ډیر نه یو اول خدا خبره ده څه ته د شیا غته ډیر سپک نظر کای زیاړي بو ور پوسه کای باد بدل پزونه استعمالای ا کافر هغه خو تو د سی خیدل کسم مطلب اوم سړاوي اوم کافي سیوتی آی نور کوم سپک پزونه ته استعمالای ها سید اوس بل تاسو رخص الفاظ استعمال کو علي حسن جان اهل السنه والجماعت مسلمانان دي مسلمانون دي تون علاوه سید عمر رضی الله عنه مسلمان ده اغا کتابو له حساب کسو کنه اغا مسلمان ده کنه ده اغا کتابو له حساب کساشي تو اوس د کتابونه دي تاسو څه وایي چې عمر رضی الله عنه مسلمان وکنو اغا موسه در سټډي نشته زه اوم یو اغا خبره اوم کاسم اغا متڅکم دي متحوالیه ملو شوې دي مو اغه حوالو په مطابق متدور دومره کسا دومره تکاتور حوالی متملو شوی دی اغوا جنا ملمیږي څه مثال ته څه کوم شایم علي حسن سيب علي رضي الله عنه خپل لور امي كلثوم په نکاح عمر رضي الله عنه ته ورکړی و اوس مسلمان وکنو مایک دی خلاص کړ ما ته आवाज بند شو مایک امام علي رضي الله عنه ثمانية بشاکه ولین امام علي رضي الله عنه چې کوم کار کړی وي د زړه سره هغه کاروم منی ولین امام علي رضي الله عنه چې کوم کار کړی وي څوک نه منی هغه مسلمان ده کنه ده هغه دو سټډي منشته چې هغه کوم کار کړی وي هغه څوک نه مني هغه مسلمان دی کنه دی دا سټډي مو سنشته امام علي رضي الله عنه امير المؤمنين علي رضي الله عنه خپل لور ام كلثوم عمر رضي الله عنه ته په نکاح ور کړی و وس عمر رضي الله عنه دروغ دي
له څومره کتابونو نه یې درته ثابته کړم چې ورکړې او د تا له معتبرو صحیحو امامانو نه یې درته ثابته کړم بیا یې منې؟ مو ته ثابته کا خو زه یو عالم یم نه مو څه سټډي نشته ده سوچ کتاب مار خلصه ډایرکټ کتاب نه ته د کتاب نه زه پیګم نه صبر کتاب نه زه پیګم نه خطا صبر کتاب به مو عالم سکینه مسلمانان خو پوهېږي والي حسن جان دلته خو دا ټول مسلمانان ګوري ته ورته وګوره دا مسلمانان به اسکرین ریکارډ هم کړي زه دې فقط یو لوی محدث درته ښیم یو لوی محدث وګوره قاری صاحب محترم تر څو ته حواله ښکاره کوي د غالي الله غبل چې کتابونه دغه توهین وکړي دی اوس دلته لاندې کمنټ کې لیکلي چې زه درنه بخښنه غواړم چشتي توهین کړی اول غبل چې دا ته د بخاري شریف نه خپل هغه او د طریقه راته وښکاره کا بیا وروسته چې توهین وکړه او قطع شو ښه نه کوزي کړه په لري کړه دی بو هاي سکرین باندې بو هاي ټکه بستر میوټ ما کوي میوټ د تاسو ما کوي بستر کو تو غوږ نیسه سکرین یو ټکه حوالات صحیح او صبر وکړه چې ښکاره کړي صبر وجه الله باندې وتر مذهب دی وګرځېږم صبر دا کمپیوټر ده د دماغ څه دولت مال کمپیوټر خلاصوم صبر د زړه سره صبر ابل د څټ لفظ وکړو د زړه سره مرزو کمپیوټر نه یم چې تا ته ارڅ داسې اتومات راوباسم کمپیوټر خلاصوم صحیح زه خپل علیم سبیا هغه کوم دا خیم دوستانو زه زر دوستان د حالت د سره سم نشر کوي په دې باندې ځکه راته د ما دا کامره خلاصه کړي یو راته لیکلي وای دا شین نو دا شین کوم نو د کوم یو دغه دا کتاب د ګوره معرفة الامام او دا کامره خلاصه کړي دا معرفة الامامه د تالیف د چا د سمې نامو ته وګوره السماحة العلامة الراحل آية الله الحاج ګوره سماحة العلامة علامم ده آية الله دي الله لو ينخد الحاج السيد سيدم ده سيد خو بمني که بینه مني محمد حسين الحسين ني الطهراني دي پنځلسم جلده وګوره پنځلسم جلد داسې حوالې درته ښکاره کوم په دې ځای کې زه اوس ورته لیکمه پاس وګوره زه دلته صفحه ورته لیکم 258 صفحه ورته لیکم مسلمانانو دې ځای کې وګورئ الله جل وعلا مراته قدرمن سرلوړي او عزتمن کړه زه یو دقیقه په دې ځای کې د ام کلثوم رضی الله عنها نکاح وګوره دا د ګوره 200 صفحه ده درته معلومیږي د زړه سره کنه معلومیږي هو قاری صاحب 258 زواج عمر بأم كلثوم ابنة أمير المؤمنين علي عليه السلام ويني كينا ويني علي حسنه دوستانو دا لایف در سره پورته کړی ګور یو ګوره وإن الزواج عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت الصديقة الكبرى وادي واده نکاح دی عمر رضی الله عنه لأم كلثوم سرا سي أغلر دي صديقة الكبرى وصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها خيخة من الحوادث التاريخية دي توقورة المسلم بها سداد تاريخي مسألة أو اتفاقي مسألة ده فلماذا يريد بعض الشيعة ويولي بعض شيئا إرادة لرديدي أن ينكر ذلك في بعض الكتب ولي واي بعض شيئا ولدينا إنكار كري في بعض كتابنوك لكن دا قضية سدا دا تاريخي أو مسلمة الحمد لله دا واقعي أو حقيقي وتاريخي مسألة ده تاسي وسراسي ليك په دې صفحې نه کته زو پسې
راځي په خیر. بارک الله فیکم. دلته دا کتابونه راوړي ګوریا نه 50مې صفحې ته لاړو داسې پسې ځو اخیری همدغه سړی په دې خپل کتاب کې څه وایي قربان اوسم وګوریا ام کلثوم د علي رضی الله عنه لور بی فاطمه رضی الله عنها لور سیدی دینی کاه وسول عمر رضی الله عنه سره په 40000 مهر 40000 اوس په دې ځای کې تاسو وګوریا د دې محدث هغه اخیری فیصله ز تاسو ته وخیم اخیری فیصله ز تاسو ته وخیم. بارک الله فیکم. وګوري الله جل وعلا دې وکړي چې دغه ده وګوري یو دقیقه صبر وکړه په دې صفحه کې دلته راځي ان شاء الله. یو دقیقه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دا وګوره څومره صفحه ده 235 صفحه ده. فأمير المؤمنين علي عليه السلام لم يخشى إذ قال عمر شيئا أو لم يقل. وای بعضې د موږ شیعګان وایي رافضیان وایي چې علي رضی الله عنه وبېرېدل عمر رضی الله عنه نه ځکه چې هغه ورته ویل چې زه دې داسې به در سره وکړم داسې نو دی وایي چې علي رضی الله عنه نه له چا ډارېدل او نه د چا یې پروا درلودله. اوس دې ځای ته وګورئ په دې ځای کې وایي څوک چې وایي چې علي رضی الله عنه لور په زور عمر رضی الله عنه په نکاح کړې وه دا دروغ وایي كله كذب وبهتان. دې ځای ته وګوره كله كذب وبهتان معلومیږي درته که نه معلومیږي دا ټول وایي دروغ او بهتان دي. فقد كان النكاح برضا علي عليه السلام. دا واده د علي رضی الله عنه په خوښه او په رضا باندې سوی وګوره د زړه سره ودې لیدل که دې ونه لیدل دا د کتاب دا د کتاب معرفة الإمام 15 جلد 380 صفحه. راځه په خیر مهرباني اوس څه وایي؟ السلام علیکم قاری صاحب کمپیوټر دی اوس سم کار کوي مکتبه مو خلاصه سوي تاسې له ډاره مکتبې بندوي مکتبه مو خلاصه سوي ده تا ته راځم یو لحظه صبر وکړه دې بل سره خبرې کوم تا ته راځم. آغا صاحب خو دې پرون په ښو کنځلو ځان خلاص کړ د عایشې رضی الله عنها په توهینو د مسلمانانو په توهینو په سپکاوي باندې د ذوالفقار صاحب ښه ځان خلاص کړل ته هم له هغه سره راغلی وې خانه دې اباده سه یا الله بنده ته هم له داسې سړي سره راغلی وې چې پل کنځلمار و توهین کوونکی سپکاوی کوونکی صبر وکړه هغه صبر وکړه دې کس سره یاري خبرې وکړو تا ته راځو هغه غریب په منځ کې پاته ده هغه په منځ کې پاته ده چې اوس داسې نه وي هغه قصه ځینې خرابه سي. علي حسن صاحب دا د تا لوی محدث سید هغه وایي چې دا نکاح تاریخي او مسلمه خبره ده او له دې نه وایي هېڅ انکار نسو کولی او نه انکار جنی ممکن دسی انکار وکړو اسکا جواب ورکړه دا وسوسو لکه ته ورته لږ مطالعه وکړه ومنل چې علي رضی الله عنه په خپل رضا باندې خپل لور عمر رضی الله عنه ته په نکاح ورکړي دا تړلې شوي روایتونه دي دا نشته دي ښه تړلې شوي دي اوس به بل کتاب هم پسې درته وښیم صبر وکړه بل ته مو ته اهل بیتو نه ثابت کړه چې اهل بیتو یو روایات خیر ویلی وي چې دا مو ما مې خپله له ام کلثوم درته ثابت کړل د علي رضی الله عنه له لور نه مې درته ثابت کړل اهل بیتو نه مو ته ثابت کړه کوم امام علي امام حسین امام حسین ویلی وي
والد علي رضی الله عنه اهل بیت نه ده؟ اهل بیت هغه تو تړلې دی اوس هغه تړلې شوی دی اوس اوس کوم علي رضی الله عنه د حسن علیه السلام نه درته ثابت کړل هغه به مين بیا تړلې وي ثابت کا صحیح سند سره ودي صحيح سند سره به درته ثابتوم خو صحیح یو دقیقه قربانك عليكم ورحمة الله وبركاته قاري سي محترم طول مرقروت وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دي تاريخ معتبر كتاب دخل أعيان وش مروه خور ما سره شته هغه مکمل شته او دور سره ان شاء الله غمزه اپلوډ کوم به غمسي ومجلي كثير نن په لایب شریدل کې بيخي کمزور یاست د 3 ساعت خبرونه اوس تر اوسه تاسو لزر شری نه کړی علي زمریانو دې کې ما کاری سه یو پښتنه درنګ وکړه ورسته یې دا خبره ښکارا کړې مو چې ته دین پیلوای خو د حال کو ته چې مو ته ګلو نه ولوي مو ته گیفټینګ ما کو ساره از خدای رضا پر دا تبلیغ کوم مو ته به چې نه ولوي دا شی وو کی دا شی ځکه نه کوچ بیا ورو متا سو ریپورت نه وای دغه موضوع د لایف خبرونه خراب کړي لایو خبرونه لایو لمو میوټ کړه ولا کما میوټ کړه کس دروغ وای منافق نه ته میوټ دا کوي سوالا کوم ولا قسم دا قسم وخوره چې ما میوټ کړه واګنی سه د چو کوم میوټ کوم صبر کینه یو دقیقه تا ویل وای دا ګلان دا گیفت به پریګ دی د دې ویل او دا به څنګه تخپل کسون ته بنوي چې موغه دی دا متصاره ولې ما به زه خدای رضا پر کوم دا به کوي خیر د پروان نشته ګلونه شیرونه دا ما وګور اول خدای گیفټینګ سي دلته څوک راته کوي دا حرام نه دي ټول مؤمنان مسلمانان دی یو دی عمر به بچانو دی ته خدای رضا پر کوم حرام نه دا پر خو وکړه وامه اوریدل ته به دی خدای دی رضا دی پر متعب پرېګ دی د زنا به پرېګ دی حرام کارم د پرې بګ دی دز وامونه اوریدل دا چې دز تاسو دلته ور سره لګیږي الله بندګان دا کامera می خلاص کړی کامera اوس راځو کامera می خلاص کړی اسما کړی د زنو سمو زنو ولا کې کړی وی کر لوګ اسما تا ویل نه چې زنو د ویل کړی دی متعای کړی دی دې تمرز پسترګو دې تمرز یعنی اسما بنت ابو بکر ویلې زنو کړی دی د اسما بنت ابي بکر نه دین ولې نه در اخلي سي زنا در اخلي دز کسه ودا تک ودل دا کله دا غروشي بیا دا نور شي دې ځای ته ما تخترازو دې ځای ته راځو صبر دې ځای ته راځو مسلمانانو دا دوی معتبر کتاب د اعیان الشيعه السيد اهل بيت ده السيد محسن طويلة بعد البوز نه استعملون وش خو غواړ تو ته مولا بنا فيكي توریدانا وز ولا وش خو غواړ میوټ کا منافقه واخو ونیسه ما میوټ کا ما میوټ ما غواګ ونیسه غواګ نه می میوټ کوي غوږ نیسي ماشاءالله مننه علي پوز نه استعمالوم بعد غنه کوم ولی قاعده اوس ته مولا منافقه تول څه په څه منافقه ته مولا ته ولی بعد الپوز استعمال ولی هغه کای تول موت یو هغه وخت دا اوس نه دا کنسل نه وکم کومه کنسل می وکړه لا اله الا تول زنو ما کا
خصوص متعه زنا د دې تا کتاب وای کمی درته ثابت له امام نه می درته ثابت نه کړ زه به مسلمان نه یم کدا روایات مو په خپل نه وی لیدل کنه زه به مسلمان نه ابوبکر بنت اسماء بنت ابوبکر متیا کړی و تخصیص کړه بکړی نر غوندې هغه به سنو کړی و ها اوس به وخو یو دیار صبر وکړه زدا اوس ته ثابت کړم ده اعیان منافقه سیده السيد محسن الامين دې وم جلده او دې یو سل شپږ دیرسمه صفحه ده اوس وګسه په دې کتاب کې راځه اوس وګوره راځه په دې کتاب کې راځه چې باندې ثابت کا صبر اهل بیت ده سيد اهل بیت ده محسن الامين افضل ولي هذا افضل منافق هذا مو خبز شعير خبز شعير هذا مو ذاك وګور وګس محسن الامين السيد محسن الامين راځه په خیر راځه او راځه یو ورته خبره پای ته ورسول دي سړي سر راځه راځه په دې ځای کې په دې اړه باندې ټول معلومات راځه په چې باندې ثابت کا ودره محکمات ارڅ کتاب چولې کله دې چوخ کړه دې بس پل زر مار نو زور نو اتي بس شروع راځه خداغه د وسی در تخکار کوم دا لوی صفحه ده دغه درس بأم ګوره وسو ګوره من تسمى بأم كلثوم دي زي توقر أم كلثوم من بناته عليه السلام ثلاثة أم كلثوم الكبرى دغ أم كلثوم الكبرى دي زي توقر أم كلثوم الكبرى دي زي توقر أم كلثوم ويني كينا ويني الكبرى وهي التي دا أغ أم كلثوم دا كانت متزوجة بالخليفة الثاني سيدي لدوم خليفة الثاني عمر بن هوسر نكاح کړی وأمها فاطمة الزهراء أمها فاطمة الزهراء دوم خليفة شو كده عمر بن هودا كان ده تريتا سيد واي ايتا أهل بيت واي وقربانه كديسم دا يو خبر وسرازوس دسي روايات درتواخم سلان دي تلكلي وسي صحيح دا روايات كتاب ارڅ وخه ودره محکماته روایات سند صحیح ارڅ ودره دا اوس خبره کوي ما کو کری حسن زه سار پر 4 بجې کار ته ځم شه اوس دا چې موږ د کې باندې ولې ډوټي مې نه خوللې او مودریټور کم یو صحیح سند د کوم ارڅ دا بیان کو یو دا که زه خبرې کوم برابر زم بده ډوټي وکړم برابر سند صحیح اچھا وہ میوٹ ما کا علی حسن یو دا که خلیصہ کا صحیح براتی صاحب تی وس څنګه کا چوپ کا وس ای نو واجنه زو سړی سره وکی علی حسن یو دا قاری صاحب ثابت کا دی دوړه اوس خد ځون والے دو کنه ثابت والے کې بیا ونه حسن زبر وخت نو خبرې کې زما سار کار ته زم ته ودا کا صبر ته ودا کا خبرې کوم برابر تر سره پرې خبرې وکي بده کاری صاحب زما راځه درځي نه علي حسن صاحب کې اجازه درکړل بیا خبرې در سره کوم غي اجازه ک درکړل بیا خبرې در سره کوم نو کدا راکړل زموږ ته کېږي چې 2 ساعت خبرې کو چې موږ تر اوسه بیان نشو لښکنوي ویډیو د ښکارا کړه ویډیو زه د تاسو سره خبرې نه کوم چې ماته په کتاب کې سکرین کې ښکاری خېری وي چې دا روایت صحیح ده ماته خبره په دې د جوړ سره نور خبرې تاسو سره نه کوم سره هغه چې دغه دروغ دی یا ثابت نه کړي او یا ونه وایي چې دروغ می ویلي دي غاشي مثل جرنیتر والی چالو نشوی لطفا درست حرف بزن جنراتور رو من دارم راحت به امروز صحبت میکنم توهین نکن تویی که خودت ملا میگیری توهین نکن یک خود لطفا شما آمدی مثل جرنیتر والی چالو شدی بند نمیشی باز میگه جنراتور داری خب یک چه اعتراض داری برادری عزیز سید جانصب برادر جانصب برادری عزیز بگو اولش میاد سلام سعیمه بیل
اینترنتت ضعیف است سعید. صبر کنید که مدد بخواه. دا ذوالفقار ته ورسي کسی که ذوالفقار میفهمه بگو که بیا ابو دروغ دین رو یک دقیقه لطفا بگو. یک دقیقه میشنوی صدای من؟ یک امی لحظه امی صفحه ای را که نشان دادی حضرت علی علیه السلام از کتاب خود ما که نشان دادی نام چیز گرفت ام البنین که گرفت. خب چرا از پیش خود آمدی میگی که این کتاب خودتان ایتو گفته او نام در ام البنین گفته؟ ام البنین از طرف تو به عایشه خطاب شده یا به حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب شده؟ این ادب از دیگاه که من دارم گپ میزنم. یک دقیقه چو باش من دارم که از شما گپ میزنم. شما گفتی که بنین گفت که ام المؤمنین گفت باشه که ادب داشته باش. ادب من دارم با مولا گپ میزنم با شما صحبت نمیکنم لطفا. عزیزو آمدی دروغ میگی که نمیفهم امام مهدی و شیعیان اینطوری میگه، سنی اهل سنت اینطوری میگه. چوب شوید کمکی ای مسلمان ها ببینید ام المؤمنین هست یا ام البنین هست؟ ضعیف است. این ام البنین است. چشمای شما ضعیف است. الان خوب نگاه کو چی است؟ نه ام البنین است نه سعید جان، امی ام البنین است نه؟ ام البنین هست؟ ای ام البنین هست؟ سعید مایک تو باز کنی. ایتاز دسترگی وگروی قرار نکنی مایک تا باز میکنی. انتقاد کردی نالا بی به چشمایت یا اینکایت که در عکس سیره بکش صحیح بی چو باش امی تو چو باش من دارم که مولا گپ میزنم. اگر شما چی نشته است میزنین حیوان رو در وسط نپرین، یک 6 نفر به ضد یک نفر نپرین. خب گوش کو بخوان چی نشته است؟ چو باش امی تو چو باش من گوش میکنم حرف مولا را. چو باش تو کی هستی که من میگی گوش کو؟ وای عجب تو با خدای کریم رحیم این تو خیال درسته جواب پاری صاحب را بده. درسته جواب پاری صاحب. یہ چی هست برادر عزیز؟ ام المؤمنین. تو دروغ گفتی یا ما دروغ گفتم؟ ما دروغ ایره میگم که ایره گفتم که تو ام المؤمنین رب بذار خواهی جواب تا بهتون دارم یا جواب تا بهتون اومدی میگی که تو دروغ گفتی ما دروغ گفتم. حال خود چون با ساکت باش من جواب تا بهتون. نه خیر دروغ تو گفتی یا ما؟ حال چون باش من جواب تا بهتون. نه خیر نیست. چرا دسری ما تهمت کردی؟ چرا دسری ما تهمت زدی؟ چرا دسری ما تهمت زدی؟ خب حالی چون باش که جواب بتون. خب حالی خود میگی چرا تو من یک دفعه بگو که ما دروغ گفتم. یک دفعه بگو که ما دروغ ما دروغ نگفتم. من کلمه را اشتباه گفتم. کلمه را اشتباه گفتم به خاطر 6 اینجا جای متعو صیغه نیست. اینجا میدانی صیغه نیست. کور هستی. با خدا قسم همه شما کور هستن. قرآن نمی بینی، کتابا را نمی. ام البنین در جنگ جمل بود؟ رازی عبدالرشید جان کله وقت چالو سیسی هغه قصدن ځان تر اعتراض لاندې راولي. هغه وایي وګوره شپږ کسان دا بیا هلته سکینې وایي له موږ سره له یو عادي کس سره وایي شپږ کسان غږېدل. یا ځان خو تر اعتراض لاندې مه راولي. دلته ما سعی کنید دا وایي قاری دیشب چرا او عرب را آوردی. سعی کنید دین روز پیش ما مکتبه بند بود. ما پیشتر گفتیم شما که یک عذر انسان قبول نداری 4 پای داری 4 پای. اگر 2 پای می داشته بودیم پیشتر 20 دفعه گفتیم که اینجا مکتبه شما پیش ما خلاص نمیشه. امروز ما نشان دادیم. سعی کنید که این مکتبه پیش ما واز هست. مکتبه پیش ما واز هست. اول کتاب نشان دادیم. اینجا ببینید مکتبه شیعه پیش ما واز هست. باز که اینجا
برای ما امو کسی که شما قبول داری یک دفعه حواله دروغین برای ما داد، جلد صحیح نداد، صفحه کتاب صحیح نداد. باز که امروز ما پیدا کردیم در جلد اول صفحه 401 نمبر صفحه امو روایت آمدگی هست. 3 دفعه گفتیم که نشانه بیت امو روایت. خدا کنه که اونجا بروید بگوید که بیا یک دفعه بیا اینجا که یک روایت به ما بیار به مظلومیت فاطمه زهرا رضی الله عنها که صحابه آمد به خانه فاطمه رضی الله عنها حمله کرد و فاطمه زهرا رضی الله عنها لتکوب کرد و فاطمه رضی الله عنها را بچه‌یش زایه شد محسن. راضی بخیر. دا کیهان دا که څوک د تاسو څوک یاست؟ مولوی صاحب ما فقط یک چند نظر داشتم کامراتان شریک کنم. لطفا ادامه بتین به در زبان فارسی یا دری همی درسایتانه، چون خیلی رافضی ها در زبان هستن و خوش میشم که هدایت شون و مثل از که مثال پشتو شما دارین استرگ ما را یخ کنین ساړه کوي زمونږ سترګو. بس خیر اوسئ. یخوالی شي. او یخوالی شي. خیر اوسئ. ډېره من قربان شم. قربان دا یکی دیگه هم بیارمش علی صاحب، علی الفیزد 23 مهربانی. ذهن ما گپ است. زیاد ببخشید این توهین فکر نکنید قاری صاحب. سعی کنید برادر عزیز. همه هر کس از شما میاد که ما سوال دارم، وقتی که جواب میتم جواب قبول نداری، نه از کتب خودت قبول داری و نه از قرآن قبول داری و از نه اهل بیت، از هیچ کس نمیفهمیم که از شما اینجا میایه. سعی کنید دین روز امو چی نام داره ذوالفقار آمد از همه مراجع انکار کرد و از محسنی انکار کرد، گفت که خر بود. امی ویدیو را انشاءالله ما نشر میکنیم. میگه که محسنی خر بود العیاذ بالله. کلان مرجعی شما هست، کلان مفسری شما هست، کلان عالمی شما هست. وقتی که ما گفتیم که محسنی میگه او خرس قبول نداریم. وقتی که کاشف الغطا گفتیم گفت که او قبول نداریم، ما مراجع قبول نداریم. دلیل از کتابی که او کتاب خودش معروف لبیت میکنی. اما ذوالفقار از کجا هست؟ اما قنبر از کجا هست؟ هیچ کس نمید. قاری سیبان نگو قاری سیب. عایشه و دینها مادری شما هست؟ قاری صاحب شما که سوره را برای شما مقام گرفتین که مادر امهاتهم بگو یا اس یا نیست. اینطور بگو خلاص. نه نیست مادر ما قبول نداریم. قاری صاحب در سوره تحریم بیارم برید. صبر. سوره تحریم بیارم براتون. صبر نه ما سوره تحریم میارم براتون. سوره تحریم بیارم. یک عایشه رضی الله عنها قبول نداری؟ نه چون در سوره تحریم مورا یک چیز دیگه گفته در قرآن کریم. باز اونجا میریم صبر کو. عایشه رضی الله عنها قرآن میگه اگر یک کس یک آیت قرآن قبول نداره او مسلمان هست یا نیست؟ نیست. قاری صاحب یک سوال یک دقیقه قاری صاحب هر کس که دا څو انسانان دی خدای مو غرق و تباه و برباد کړه. یو خبر ټرت پرت صلات جنی جوړ کړی. قرآن عظیم شان خداوند متعال در سوره الاحزاب می فرماید که زنهای پیامبر صلی الله علیه وسلم مادرای مؤمنه هست. چرا قرآنی آیت قبول نداری؟ قاری صاحب او آیه قرآن ما قبول داریم. جواب ما بیتی. ما به احترامتان شما را قاری صاحب میگم. ما ترسی از کس ندارم، به احترامتان میگم. یک دفعه شنیدم در هر گپ قاری صاحب بان برادر عزیز ما میگم که خداوند متعال در سوره الاحزاب قرآنی عظیم شان میفرماید که عایشه مادر مؤمنه هست و زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم مادرای مؤمنه هست. شما میگی که ما قبول نداریم، شما مسلمان نیستی، چرا قرآن قبول نداری؟ قاری صاحب سوره تحریم کارش چکنیم خیوام کلام الله صاحب. اما آیات که خلاص و بخیر باز در سوره تحریم میریم. آلی شما گفتی که ما عایشه رضی الله عنها قبول نداریم. ای شاهدیم میتا که شما امی آیات قرآن قبول نداری. صحیح؟ آیه قرآن چرا قبول نداریم قاری صاحب؟ آیه قرآن قبول داریم. قبول داری؟ قرآنی آیات قبول داری؟ بله آیه قرآن قبول داریم. خداوند متعال می فرماید و ازواجه امهاتهم. جور نکنید
سلاطه را ما اینجا بحث سلاطه را نمیخواهیم. یک موضوع، آیا خدیجه رضی الله عنها مادر مؤمنه بود یا نبود؟ بله بله بله. کی میگه؟ ما میگم، همه ما میگم، ما شیعه ها میگم. بیبی خدیجه کبرا. با کدام دلیل میگی که خدیجه الکبرا مادر مؤمنه هست؟ چرا مادر فاطمه زهرا نیست؟ مادر فاطمه زهرا هست، لکن مادر مؤمنه کی میگه کی هست؟ مادر مؤمنان ما شیعه ها، مادر ما مؤمنان شیعه ها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ما از فاطمه رضی الله عنها فرسان کردیم یا از خدیجه رضی الله عنها؟ خود شما میگن چرا شما میگن که قبول ندارین عایشه را مادرتان؟ چون ما مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها است. نیکنی شما آل خدیجه رضی الله عنها نمیفهمی که مادر مؤمنه با آیت قرآن هست. خداوند متعال در سوره الاحزاب میفرمایی که همه زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم مادرای مؤمنه هستند. همه زنهای پیامبر. قاری صاحب ما قبول کردیم. ما قبول کردیم. بیایم در سوره تحریم بریم. سوره تحریم بریم. عایشه رضی الله عنها مادری شما شد علی بخیر؟ قاری صاحب که بیا بریم اول سوره تحریم ببینیم. اگر سوره تحریم بر خلاف یک بود درست است، ما قبول دارم. اگر نبود قاری صاحب حسابش جداست. بگو یا لازم صاحب کنیم قرآن کریم بیارم. تکبیرم بده. ما حواله آیات پیدا کنم، یک تکبیر بگم. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر ولله الحمد. کشور کې هله بابلو زر کوي دوستانو، باید زر تر زر باید لزر شیرینګ پوره کړئ. زر راویښ شئ. هله بابلو زه به د مهدي فرقونه په منځ کې فاته سول. دوستانو ما تاسو ته ویل چې د اهل سنت والجماعت د مهدي خلافت به نعمت او رحمت وي د مسلمانانو دپاره، او د دوی د مهدي خلافت به عذاب د مؤمنانو دپاره. څوک وایي مسلمانانو وګورئ، څوک وایي د دې چې مهدي به عذاب وي؟ مجلسي وایي په بحار الانوار کې 52 جلد 313 صفحه ده، او 52 جلد 333 صفحه ده. چې دومره خلق به وزني، اخر کې به وایي خلق ورته ووایي چې دا خو له اهل بیتو نه ده، ځکه دومره خلق وزني. الله اوس وګورئ. میشنویم. آوردم. مثل شما بخواید ما چون خواندن بودم گلون ما درد نکنه قالی صاحب. میده امو گپاره میزنی ماشاءالله. قرآنم در به قرآن گلوی شما را درد چرا میکنه؟ به گفا درد نمیکنه، به قرآن درد میکنه. الله اکبر. قالی صاحب الله اکبرتان قبول. مگم نامتان خواندن همتان مریض هستم. خو آلیا گپار چرا با دندانی پایین گپاره میزنی یا با دندانی بالا را گپاره میزنی؟ و امو دو یک چیز هست. بگو کدام آیت است برادری عزیز، بفرمایید. سوره تحریم آیه 2 3 و 4 و آیه 10 تحریم که زنان نوح و لوط مثال زده. خب بله. در اینجا گفته دو تا زنان پیامبر قلبشان از دین منحرف شده، از اسلام. کی میگه؟ دروغ چرا میگی؟ در قرآن کریم قاری صاحب. با قرآنم دروغ میگی؟ قاری صاحب اگر می آمد چی؟ امی اگر بود بخوان آیات بخوانید. با قرآن چرا دروغ میگی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قاری صاحب ما چون کلمه عربی زیاد یک ذره چی است، امی ترجمه شون براتون بخونم، درست است؟ آیات ترجمه ما کار نداریم. شما از کدام قاری صاحب اگر ایشه بخونم چی فرق میکنه؟ چی رو بخونم؟ ما میگم که نامتان گلون ما درد میکنه، حالا ای رو بخونم چی کنم؟ وګوره مقصد نن خو به مزرعه تلویدلی وي دا خلاصه شوې ده نه؟ ارسي مهرباني. شپږم جلده 419 صفحه ده. دې ځای ته وګورئ. باب فی الائمه علیهم السلام. ښه ورته متوجه سئ.
انهم اذا ظهر امرهم کله چې امام مهدي علیه السلام راښکاره سي نو دی به حکم کوي په حکم د داود او د آل داود ولا يسألون البينه د دلیل پوښتنه به نه کوي د داود علیه السلام د یهودو پیغمبرو او د یهودو په شریعت باندې به عمل کوي د چا د یهودو په شریعت باندې به عمل کوي البته ما ول دی چې مکتبت شیعه وو په اصول کافی ده شپږم جلده او دا په کافی کتاب کې مراغله عالم سره ځکه چې سبا زه کار ته ځم او دلته ډېر ناوخت عليكم السلام يا أهل السنة والجماعات مهدي با رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اسلام شریعت باندې عمل کوي لیکن د دوی مهدي به